جمهوری نظام کفر ده که نه ده کفر. نو وروره یو ټکي ته د فکر وي چې په مناظره باندې سړی تحقیق ته نه ځي، مطلق مناظره نه معاصرې مناظرې یادوم. نو که غواړئ ورونو وروره چې سړی تحقیق ته ورسیږي، د تحقیق دپاره ډېرې لارې شته ده، نه مناظره ځکه دلته سړی تعصب ته وځي او له حق نه بل طرف ته ځي. نو وروره جمهوری نظام او اسلامی نظام، د اسلامی نظام تعریف داسې ده. علامه عبدالرحمن ابن خلدون رحمه الله په خپل تاریخ کې داسې لیکي: اسلامی نظام حراست د دین ساتنه، و سیاست الدنیا به، د دنیا سیاست بیا په دین باندې، یعنی دا ټول دارو مدار به په دین باندې وي، حکمونه به ټول دین ته راجع کیږي. او جمهوری نظام چې دا د هغې مبنا په شعب باندې ده، یعنی په خلکو باندې مبنا او دارومدار هغه په خلکو باندې ده. مثلا که ته پوښتنه ترنه وکړې په جمهوری نظام کې چې خلک دی شراب خوري که دی نه خوري، نو هغه به په اسلامی نظام کې به دارومدار په شرع باندې، شرعي نه به پوښتنه کوو، که شرعي ویلې چې ناروا دي بس ناروا دي. او په جمهوری نظام کې الته بیا تر شعب تر خلکو ده، که اکثریت خلکو ویلې چې ودي خوړل سي نو دارومدار بس په همدې باندې په اکثریت د شعب باندې ده. یا مثلا همداسې نور ګناهونه، زنا، لواطات، نور څومره حرام شیونه چې دي، قمار، ربا، سود، نو جمهوری نظام دغه ټکی یې ډیر خطرناک ده چې دارومدار د احکامو یې په شعب باندې ده، چې د دیموکراسۍ نظام ده. او که دغه ټکی ترې لرې سي چې دارومدار یې په شعب باندې نه وي، صرف د انتخاباتو په طریقه باندې وي، نو بیا اسلامي طریقه خو نه ده، خو بیا حد د کفر ته نه رسیږي. او که دارومدار په شعب باندې وي نو بیا ډیره خطرناکه مسئله ده، تقریبا حد د کفر ته رسیږي. الله پاک دې روغ جوړ لره وروره، الله دې حافظ او ناصر سه.